د کراچۍ په یو خشته او په یو وړوکي کلي کې چې دا کلی د سمندر په غاړه و او د دې کلي خلک ډېر شریف وو او هغوی به ډېر په محبت او په مینې سره ژوند کوي. په دې کلي کې یو خاندان اوسېدو چې د دې 3 بچي وو او د پلار نوم یې و عبدالله او د مور نوم یې و امینه. عبدالله ډېر محنتي او خوشمزاجه انسان و او امینه هم ډېره محبت کوونکې او نرمدله ښځه وه. د دې یو لور وه چې د هغې نوم و سلما. سلما ډېره زیاته خشته او ښکلې نجلۍ وه. سلما دومره خشته وه چې د کلي خلکو به وي دا خو سمه سپوږمۍ ده. دغه شان سلما کې ډېر صفتونه وو خو یو خامي مو وه کې چې هغې به ویل زما کار نه دی خوښ. هغې به کار صفر، محنت هیڅ نه او خوب به ډېر زیات کولو. هغه به ټول ورځ اوده وه او کار به ورته پروت و. مور ورته وویل پازه لږ کار وکړه، زما کار نه دی خوښ. ورور ورته وویل چنو ګوته ځاني واچوه. هغې به وویل نه دا ماته برن برن ګوري او زما دا نه ده خوښه او زما کار هم نه دی خوښ. پلار به ورپورې خاندل. سلما به د کار نه داسې منډې وهلې لکه منګکوړی چې د پیشو نه منډې وهي. مور او پلار به یې غمجن وو او ویل به یې د دې جینۍ به څه جوړېږي، دا خو ټول ورځ اوده وي. سلما دومره خوبي وه چې هغې به کله ناکله کانټه واله او هغې کې به هم اوده وه. چرګو به ترېنه هم نفرت کولو. دغه شان سلما به بمبه کولو پرېښې وه او هغې ته به اوده وه. هغه بمبه به بعیده او د دې به پروا هم نه وه. سهار نه به غرمه هم شوه، خلکو به کارونه هم راټول کړل خو سلما به اومک کشان اوده وه او چې راپاڅېده بیا به ورته هم خوب ورتلو. وخت تېرېدو سلما نوره هم غټه شوه او نوره هم خشته شوه. یو ورځ کلي ته یو سړی راغو چې د هغه نوم یاسین و. یاسین نه ډېر مالداره و او نه ډېر غریب. دا نه و چې د هغه روزي خشته وه